یو ښځې خاوند بد اخلاقه دی، دماغ یې کار نه کوي، لیونی دی ښه سوچه لیونی دی، خاوند یې ګاګیر دی ګاګیره. فصبرت علیه د خاوند د بد اخلاقو سره ژوند تیر کو، خاوند یې ساده دی، د ښځې سخته تېره کړه، د خاوند سره وخت تیر کو. الا کانت لها کالملتقطة فی سبیل الله، دا ښځه به داسې الله به داسې اجر ورکړي لکه کومه ښځه چې په سنګر کې د کافر سره جنګېږي او په اینو کې ډوبوي، د شهادت په اینو کې الله تعالی چې هغه مجاهد له څرنګې اجر وکوي، الله به هغه ښځې له داسې اجر وکړي چې د کومې ښځې خاوند اخلاق خراب دي او دا وایي چې دا په ما باندې د رب امتحان دی، رب فیصله زما کړې وه د دې بدبخته سره، د دې ظالم سره، او زه به ژوند تېروم